دوه لنډ مهم او تازه خبرونه. دا چې دا دوه لنډ مهم تازه خبرونه څه دي کولی شي دې ویډیو کې وګورئ. ولسمشر غني پارک کې د ښځو د واحد غږ مشورتي ګروپ سره کتلي او هغوی ته په وینا کې ویلي چې اوس موږ د سولې په اړه سیمه ییزې او نړیوالې اجماع ته رسیدلي یو، خو د ښځو همغږۍ ډیره مهمه ده او لا هم لازمه همغږۍ نه ده رامنځته شوې. له ارګ څخه په خپرې شوې خبرپاڼه کې د ولسمشر غني له قوله ویل شوي دي چې ما تل ستاسو ټینګ ملاتړ کړی دی او د سولې په پروسه کې هم ستاسې د شرعي او قانوني حقونو څخه ملاتړ یم. ولسمشر غني زیاته کړې د ښځو چارو وزارت نور یوازې پالیسي جوړونکی نه دی بلکې د ښځو اړوند موضوعاتو په برخه کې فعالیت کوي او د ټولو ښځو د غږ د قوت سرچینه ده. په دغه ویډیویي کنفرانس کې د هیواد لومړۍ میرمن هم ګډون درلود او نوموړې ویلي دي چې زه ستاسې د ټولو نظریاتو او وړاندیزونو مننه او ملاتړ کوم، خو تر ټولو مهمه موضوع په ولایتونو کې د سولې په پروسه کې د ښځو همغږۍ او د دوی پر رول د تمرکز زیاتوالی دی. او دوهم خبر دا دی چې هندي رسنۍ وایي د هند حکومت پریکړه کړې چې 200 افغان سیکانو او هندوانو ته دایمي ویزه ورکوي. د هند حکومت وایي په افغانستان کې د پاکستان ملاتړ لرونکو ترهګرو له لوري سیکانو او هندوانو ته دایمي ګواښونه شوي، نو ځکه دوی پریکړه کړې چې 200 سیکانو او هندوانو ته دایمي ویزې ورکړي او د دغو کسانو ژوند خوندي کړي. تر دې وړاندې هم هند ویلي و چې د افغانستان سیکان او هندوان کولی شي په هند کې د تابعیت غوښتنه وکړي. هند حکومت وروسته له هغه دغه پریکړه کړې چې په روان کال کې ترهګرو په ننګرهار او کابل کې په افغاني سیکانو او هندوانو خونړي بریدونه وکړل. تر دې وړاندې هم ګڼو افغان سیکانو او هندوانو په کاناډا کې د پناه غوښتنه کړې او دوسیې یې هم منل شوي دي. له تاسو ډیره مننه چې دا ویډیو تر پایه ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، که مو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زر تر زره یې سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.